والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. کتاب ریاض صالحین یو سلو وشپیتم نمبر باب دی په باره د دې کې چې د سفر په وخت کې ملګری لټول یا ملګری لټول دا مستحب عمل دی او بیا په خپل ځانونو باندې امیر ټاکل او بیا د سفر په دې نورو ملګرو باندې دا لازم ده چې د خپل دغه امیر خبره بمني. دې باره کې دا باب دی. اول نمبر حدیث ته چې عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبد الله بن عمر روایت ته چې هغه فرمایل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لو ان الناس يعلمون من الوحدة ما اعلموا. د الله پیغمبر فرمایي که چرته یقینا دا خلق پویدلې په نقصان د یووالي باندې چې یو ځای سفر کې او یوازې سفر کول دا څومره غټ نقصان دی، په هغه څه باندې پوهېدله چې کوم ما ته پته ده او زه یې پیژنم، په هغه نقصاناتو باندې چې په یوازې باندې سفر کول چې په دې کې کوم نقصانات دي او کوم دغه شان د تاوانونه دي چې په کوم تاوانونو باندې الله پیغمبر فرمایي زه پوهېږم. ما سار راکب بلیل وحده، نو یو سورلی والا بم د شپې ځان له سفر دا نوی کړی او ځان له به نوی روان شوی، یعنی چې په یوازیوالي کې او په ځان له سفر کولو کې دغه شان د کم نقصانات دي چې کم ما ته پته ده، نو یو کس به د شپې سفر دا نوی کړی. یعنی راکب دلته ذکر دی سورلی باندې تګ، خو دې نه مراد پیده تلونکي هم مراد دی. ځان له سفر کولو کې واقعا ډېر زیات نقصانات دي. الله پیغمبر ته اشاره کړې ځان له سفر کې سړی وګوري، ځان له سړی رواني قسمه قسم حالات راتلی شي، سړی بېهوشه شي، سړی دغه شان د شی وچیچي یا دغه شان د ډاکټر ته ضرورت شي یا سړی باندې مرګ راشي، حادثه راشي او سړی ځان له سړی سوچو کې د هغې ورسه به څوک خبر کي، د هغه به د هسپتال ته څوک ورسي، هغه په وخت باندې ډاکټر ته څوک بوځي. یعنی د الله پیغمبر فرمایي یعنی تاسو ځان سفر دا مه کوئ. دا بل روایت ته وعن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده رضی الله عنه قال. عمرو بن شعیب د خپل پلار او هغه د خپل نیکه نه روایت کوي چې هغې فرمایلی دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الراکب شیطان، یو سپور کس چې دی دا شیطان دی. یعنی دا نه چې دا سړی شیطان دی، معنی دا مقصد پکې دا دی یو سړی چې ځان روان او سفر کوي دی پسې شیطان رواني، قسمه قسم وسوسې شیطان وراچي. تاسو ګوره سړی ځان نشین که نه نو شیطان دغه شان د قسمه قسم وسوسې وراچي. د الله پیغمبر فرمایي الراکب شیطان، یو کس چې دی دا دغه شان ته شیطان دی، معنی د هغې پسې شیطان رواني او د هغې ملګری شیطاني. والراکبان شیطاناني، دوه سواره کسان چې دي او په سفر باندې روان دا دوه شیطانان دي. یعنی شیطانان په دې باندې ډېر ښه کار کولی شي، قسمه قسم وسوسې وراچي، قسمه قسم فکرونه وراچي. شیطانان یعنی دغه شان ته دوی یعنی شیطان ښه تابعدار کولی شي او شیطان ور باندې خپلې وسوسې ښې تحمیلولی شي. وثلاثة رکب، د الله پیغمبر فرمایي درې کسان چې دی وی دا قافله ده. یعنی ملګرتوب کې درې کسان تاسو انتخاب کوي. کله چې یو سفر کوئ د ځان دپاره درې ملګري وګورئ، یو تشه او دوه سر نور ملګري شي، نو دا سفر دغه شان د بېخیر الله تعالی اچوي او دې کې دغه شان ته برکت رب العالمین اچوي. دا بل روایت وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو سعید ابو هريره دې دوه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا خرج ثلاثه من في سفر فليؤمروا احدهم. د الله پیغمبر فرمایي کله چې درې کسان په یو سفر کې وځي نو دا درې کسان دي خامخا لازم دی یو امیر وټاکي یو په دغه درې کسانو کې. یعنی درې کسان چې کله په سفر باندې وځي نو یو کس په دې دریو کې امیر شي، داسې یو کس په کې امیر کې چې هغه
تجربه کار وي هغه پوه وي هغه عقلمند وي هغه جوړجاړی راوستلی شي هغه د ښه کار او د بد کار ښه تمیز کولی شي نو هغه کس دی په دې کې دغه شانته امیر شي دوه به کې نه دي ذکر اول خبره خو دا چې ځان له سفر دا ښه نه دی دو کسان سفر هم ډېر ښه نه دی ملګرتوب کې باید درې کسان اقل د جمع دا درې دی درې کسان اقلا باید دغه شانته په سفر کې ملګري شي کله چې یعنی د الله پیغمبر فرمایي یو لاره کې تاسو روان استئ یو سفر کې تاسو روان استئ دا یو سنت عمل دی چې یو باید امیر وي هغه باید دغه شانته دا کدلارې کوم خرچه وي هغه باید یو کس وکي کدلارې کوم دغه شانته یو مصلحت لټول وي هغه باید یو کس وکي او دا نور کسان باید خپل د امیر خبره ومني او واقعا خبره ده چې کله یو کس امیر وي دی باندې دغه شان سفر کې زحمتونه ډیر زیات کم وي خلک کرېګانې کوم خیری ورکوي او زبې ورکم بل زبې ورکم نو ډېرې مسلې د خوراک د خرچې دغه شانته نور چې یو کس امیر وي دغه شانته نو دا ډېره ښه مزه کوي او سفر مصلحتونه هغه ډېر ښه دغه شانته لاسته راوړل کېږي سلور نمبر روایت وعن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس نے روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې د الله پیغمبر فرمایلی دي خیر الصحابه اربعه غره ملګری او غره ملګرتوب دا څلور دي څلور یعنی څلور کسیزه ملګرتیا دا غره ملګرتیا د الله پیغمبر فرمایي چې په لار کې زی تاسو د غشانته د ځان د پاره څلور ملګری دا د غشانته خاص کې او څلور کسان تاسو سفر کوي وخير السرايا 400 او غره دسته او سریه چې دا دغه شانته د فوجینو یو دستې ته ویل کېږي سریه غره سره دغه شانته هغه د فوجي دسته چې د 400 دا دغه شانته 400 کسان دي 400 کسانو سریه دغه شانته دا غره دغه شانته هغه دسته د فوجینو ده وخير الجيوش 4000 او غره د لخرونه دا 4000 عدد کسان چې دا غوره لخر دی بهترین لخر دی ولا يغلب 12000 من قله ابید الله پیغمبر فرمایي و چیرتم دغه شانته مغلوب کېدل نشي او شکست نشي ورکول کېدل هغه کسان چې هغه 12000 کسان عدد وي من قله د کموالي د وجنه یعنی 12000 کسان چې یو فوج وی کنه د الله پیغمبر فرمایي و دې خلکو ته د کموالي د وجنه شکست نه ورکول کېږي 12000 عدد دا غټ عدد دی چې 12000 کسان ته شکست ورکول کېږي یا خو بدای چې دوی سره به دغه شانته عسکري سامان کم وي با دشمن سره به زیات وي دې سره به کم وي د هغې د وجې نه به دوی ته شکست ورکولی کېږي یا خو دغه شانته چې دوی به دغه شانته به د خپل ډیروالي باندې به خوشحاله او فخر به کوي په دې وجې نه به کېدی شي دوی ته دغه شانته دوی ته شکست میلاو شي لکه غزوه حنین کې صحابه کرامو ته میلاو شو 12000 کسان عدد ولې ته شکست میلاو شو چې هغوی اعتماد په ځان باندې و خوشحاله و چې یاره یو غزوه کې موږ ډېر نه و دې غزوه کې موږ ډېرې موږ ته به دغه شانته خامخا به الله موږ ته فتح راکوي یا نور دغه شانته ملګرو کې خیانت پیدا شي د هغې د وجې نه دغه شانته داسې 12000 عسکر چې د الله پیغمبر فرمایي ته شکست نه ورکولی کېږي کموال د وجې نه چې ورکولی کېږي نو بل علت او بله وجه به موجود وي نو دې روایتونو مقصد دا دی په سفر دغه شانته ځان له سفر کول دي که نقصانات دي موږ شرط منع کړي که سړی وکړي ګناهګار نه دی خو ځان له سفر ښه نه دی باید په سفر کې سړی دغه شانته 2 3 4 5 10 ځان له ملګري برابر کړي نو دا ډېر ښه سفر دی بله خبره پکې دا سنت عمل داره چې په لاره کې ملګري چې کله رواني باید په دې ملګرو کې یو امیر وي یو د دې ملګرو مشر وي چې هغه د دې ملګرو دغه شانته خیال هم ساتي او د ملګرو په منځ کې کومه مسله پیدا شي هغه دغه یو ته راجع کوي الله دې په دې خبرو متاسو موږ توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد